دغه شانونو یو بل صورت ته چې د هغې راته نن زه بیان کوم او د هغې فایدې ډېرې زیاتې او زمونږه د سستۍ او د کاهلۍ د وجې د ناراستۍ د وجې زمونږ بعضې اکثر مسلمانان د هغې تلاوت نه کوي خو وروڼو نن زه تاسو ته بیان کوم انشاءالله خو دا بیان هم د زړه په غوږ واورئ د تاسو به چرته هم دغه صورت بیا پرې نه دی او د دې تلاوت به خامخا کوئ او چې څومره زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت مشکلات دي الله به د دې صورت د ویلو د برکته الله هغه کوي هغه صورت کم یو دی هغه صورت دی صورت یاسین صورت یاسین دا د قرآن شریف یو صورت دی په 22مه سپاره په آخره کې شروع کیږي او د 23مې سپارې په لومبي کې دغه صورت ختمیږي 3 اتیا آیات دا صورت دی خورونو د دې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ده ډېر لوی مقام الله دې صورت له ورکړی دی لکه تاسې اندازه د دې نه ولګوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صورت دا د قرآن شریف زړه دی صورت یاسین د قرآن شریف زړه دی دا خو یو خبره پیغمبر علیه السلام وکړه او موږ وایو بس موږ هم زړه پیژنو د انسان په دې بدن کې د غوښې یو ټوټه ده خو رسول الله مبارک چې دې ته د قرآن شریف زړه ویلی دی دی ولې ویلی دی دې خبرې ته نن لږ فکر وکړئ رونو دا خبره یاد ساتئ چې د انسان په دې بدن کې دا غوښې دا کومه ټوټه چې د زړه دا ډېر لوی اهمیت د انسان په بدن کې لري دا جسمانی طورم او روحانی طورم روحانی طورم زمونږ چې دا څومره صوفیه کرام دي دا پیران صاحبان دي او دوی کله د انسان د اصلاح هغه کوشش کوي او وظایف ولا ورکوي او دا هغه اصلاح کوي نو د صوفیه کرامو چې چا د صوفیه کرامو سره واسطه راغلی ده د صوفیه کرامو زیات تر توجه د خپل مرید په زړه باندې د دې زړه چې کله هغه اصلاح وکړي بس د ټول بدن بیا اصلاح شي نو روحاني طورم د انسان دپاره زړه یو لوی اهمیت لري او رونو جسمانی طورم دا زړه د انسان دپاره لوی اهمیت لري د دې بدن ټول نظام په دې زړه روان دی دا ډاکټران هم وایي ستا بدن ته چې څومره د وینې سپلای کیږي دا د دې زړه نه تیریږي د دې زړه د رګونو نه تیریږي بیا ستا سترګو ته غوږونو ته لاسونو ته خپو ته د بدن ټول اعضا ته هغه وینه بیا روانه او ډاکټران وایي د زړه زیات خیال ساتئ بیمار دنه نشي رګونه بند نشي والونه بند نشي ورزش کوي شابه په دې باندې هغه چربي را نشي او د دې د وینې د هغه رفتار د زړه او د دلکن پوره خیال ساتي او یو لوی د ډاکټرانو لوی جماعت چې کارډیالوجیست ورته وایي د دې علم حاصل کړی د صرف د دې زړه ځکه د دې بدن باندې د دې زړه په دې بدن باندې ټول هغه نظام روان دی د دې د وجه وته د سلطان الاعضاء وي دې د دې بدن باچا دی باچا او رونو اسه عام منګو تاسو سوچکو عام ګورا نو دا زړه ټولې فیصلې کوي فیصله د باچا د طرف نه وی اخیره کنه دا ټولې فیصلې دا زړه کوي زړه د خوراک د سکاک د تلو د خوخي د ناخوخي ولې تاسو نه الکا روټه اخرى نو ته تاسو چې کله خورینا وې زړه ته مې نه کیږي الکا ما سره زینا په خوته یره زړه مې نه کیږي نو زه خو ته ما سره په خو باندې او ټول دغه په زړه ته دغه کې زړه مې نه کیږي الکا دا پلان کې رشتہ برلو کو یره دا مې ولته نه کوزي دا کور بر لوالم پلان کې یره دا مې دا زړه نه دی خو نو دا ټول د انسان دا خوخه او ناخوخه او فیصلې دا ټول دا زړه کوي زړه دته ځکه سلطان الاعضاء وي باچا وته وي نو چې اوس د زړه مضبوط وي او زړه دی خوي او فیصلې ټولې دی کوي او ته د خیال هم ساتي
چې فیصلې خو ټولې د زړه دي دی باچا دی او باچا چې کومه فیصله وکړي نو هغه اخري فیصلې نو چې دا زړه دی کامل کو برابر دی کو دی واغشت دی په خپل دغه کې واغشت چې بس زه چې څه ویم او دا زړه مې څه دقیق هغه به کېږي راشه دا زړه واله دا د بدن باچا دی نو بس بیا چې څه کې تا ته به آساني هر کار به بیا تا ته آساني ځکه زړه دې مضبوط کړی دی باچا دې مضبوط کړی دی باچا دې اغشتی دی نو چې باچا دې واغشت بیا هر څه ستا دي زموږ په دې باچاهانو کې یو باچا و هارون الرشیدي نوم ډېر نیک دله باچا و نو د هغه ډېر زیات وینځي غلامانو او ډېر نیکان غلامانو وینځي ځکه د هغه ښځه چې کومه وه زبیده ډېره زیاته نیکه وه او هغې په دې خپل محل کې چې څومره نوکرانو دا ټول د قرآن حافظانو کو ښځې وي او که سړي او یوه وجه دا ده چې دا مې د دې د وجې دا دغه کړي دي چې زما په دربار کې هر وخت د قرآن تلاوت روان نو ډېر ښه سړی و یو ځل محل کې دا ټول خزانې او دا هیرې او جواهرات او پیسې او چې څو دا ټول یې راجمع کړل او چې څومره خپل وزیران او څومره خپل دا مشیران او څومره دا وینځي غلامان یو دا یې ټول راغونډ کړی او په دربار کې ور بند کړ او چې دربار کې ور بند کړ نو حکم یې وکړ وایي زما په دې دربار کې چې نن څه څیزونه دي دا هیرې دي پیسې دي جواهرات دي نو چې چا په څه باندې لاس کېښود بس زما د طرف نه دا مطلقا حکم دی چې دا به دا غوي بس خلک لګیا څوک په هیرو ورلل څوک په لالونو ورلل څوک په پیسو ورلل څوک په یو څه ورلل څوک په بل څه ورلل بس یو تالان چالو دی یو تالان یې چالو کړی دی بس هر سړی څیزونه علي دې کې یو وینځه وه هغه داسې غلې ناسته وه نو باچا ورته ته څه نه علي وی که زه سوالم نو ته بیا راکوي ما نن اعلان کړی دی چې چا په څه لاس کېښود بس د هغوی وی چې تا څه باندې لاس کېښود د هغوی وی بس هغه وینځه داسې هوښیاره ولاړه او د باچا په سر یې لاس کېښود وی باچا به زما یي هارون رشید خو اعلان کړی نو خلک ورته دا دې څنګه فیصله وکړه وی فیصله دې مې وی ډېره ښه وکړه وی تاسو ټول بېوقوفه یې خره څوک په هیرو ورځي څوک په څه ورځي څوک په څه ورځي زه په هغه څیز ورلم چې دا ټول سلطنت د هغه دی نو چې باچا ما واغېشتو نو دا داسې شو چې دا ټول سلطنت ما واغېشت باچا خو ما زما شو نو چې زوس باچا زما شو نو دا ټول سلطنت زما شو باچا هارون رشید وی دا خو ډېره هوښیاره ښځه ده آزاد یې کړو نکاح یې پرې وتړله او د زبیدې نه د هغې اولاد نو او الله رب العالمین د هارون الرشید ته د دقې وینځې نه یو بچی ورکړه چې د هغه نوم بیا مامون الرشید نو یې باچا والی نو ټول هر څه به ستاسو وي دا زړه والی دا په صحیح طریقه دغه کوي نو دا د دې ټول بدن باچا دی هر څه به بیا راته اساني نو رسول الله مبارک صورت یاسین ته د قرآن زړه ویلی دی دا زړه والی قرآن به ټول بیا راته اساني نو دې ته دا نو چې سړی د دې تلاوت کوي نو د قرآن نور مضامین نور هر څه به ورته ډېر اساني او برکتي صورت هم ډېر زیات دی زمونږ د دې دارالعلوم دیوبند یو عالم دی مفتی شفیع صاحبي نوم دی رحمه الله هغه وایي د برکتوالې اندازې د دې ولګوي چې الله رب العالمین دا دنیا نه وه پیدا کړې د دې دنیا د پیدایش نه 2000 کاله روان دی د دې دنیا د پیدایش نه 2000 کاله روان دی دنیا کله پیدا شوې ده نو دا ته زه د علماو خبره نه کوم دا زموږ دا کم سیاستدانان او مورخین چې دي د دوی خبره راته کوم سیاستدانان اندازه لګولې ده چې الله دا دنیا کله پیدا کړې ده وی د دې دنیا عمر تقریبا دی وخت کې د 15 ارب نه تر د 10 ارب کال پورې دی
پنځیش ارب نه تر د 13 ارب کالو پورې دا د دنیا عمر دی عرب پیژنې ګورا سلوي نو چې سل زره راجمه کې نو دا څومره شو 1 لاک او چې سل لاک راجمه کې نو دا څو شو 1 کروڑ او چې سل کروڑ راجمه کې 1 ارب وی د دنیا د پیدایش 25 ارب نه تر د 13 ارب کالو پورې شو اندازه لګاوي د دې 25 او د 13 ارب کالو نه مخکې چې دا دنیا پیدا نه و زر کال یا 2000 کال مخکې الله رب العالمین ما یلیق بشانه څنګه چې الله شان سره مناسب دي د سورۃ یاسین او د سورۃ طه تلاوت الله په خپل کړی مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې لیکلی دی سورۃ طه کې وګوره د دنیا د پیدایش نه 2000 کال روان دي نو تاسو اندازو لګوي چې 25 ارب استاد ساينسدانان وي چې د دنیا د پیدایش شي نو چې دا کول د سورتونو کې کمال دی دا ډیر د برکت دی او تاسو تماویل چې قرآن ار یو سورت د برکت خدای له یو لوی شان الله ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چا چې د سورت یاسین یو ځل تلاوت وکړه نو د دې یو ځل تلاوت د برکت به الله د په عمل نامه کې دا مولانا زکریا صاحب لیکلي په فضائل اعمال کې د لس قرآن کامل ثواب اللولی کې یو ځل تلاوت د لس قرآن کامل ثواب اللولی کې لکه چې تا لس قرآن ختم کړ د یو ځل تلاوت د برکت دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د سورۃ یاسین تلاوت وکړه د ساري وکړه دروازه څومره حاجتونه چې دی الله به د غیبونه برابر او چې ماخام یو کو نو چې د شپې څومره حاجتونه دی الله به برابر خو دې سر یو دیم لفظ صحابه له ګولې دي چې موږ د رسول الله مبارک نه داسې موریدلی دي چې چا د سورۃ یاسین تلاوت وکړه الله به د دنیا او د آخرت څومره حاجتونه دي الله به د غیبونه برابر رونو د دنیا حاجتونه زموږ ته ضرورت شته دنیا کې چې جون تیرو نو خامخا دنیا کې ضرورتونه تاج شته خو زم د ټولو نه لوی حاجت زموږ د پاره د آخرت دی او د آخرت حاجت څه دی چې زموږ باندې یو لوی مرحله د ځنکدن را رواني د قبر را رواني دي د محشر را رواني دي د دې صورت د برکت به الله رب العالمین هغه ټول مراحل تا تاسای دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د سورۃ یاسین تلاوت د ساریو کا خو په دې ورځ کې دی وفات شو الله به د مغفرت پروانه جاری او کو ماخامیو کو د شپې وفات شو نه الله به د شپې د مغفرت پروانه جاری خو ماته چې د ټولو نه محبوب ترین د دې هغه فضیلت دی هغه دا چې کم سړی په دې باندې دوام ساتي یعنی همیشواله ساتي کوشش کی چې همیشه وي نو چې کم سړی همیشه وي حتی تر دې پورې چې د مرګ پورې دی لګیا دی د خپل وس مطابق دی وي نو چې کله دله مرګ راشي دی ار ورځ وي او مرګ وته راغی او دی د دنیا نه رخصت شو نو د دې دنیا نه د رخصتېدو د دې مرګ الله رب العالمین به د عمل نامه کې د ثواب د شهادو دی شهید مړ نه دی خو په درجه د شهادو کې به د الله شمارو چې څوک روزانه دوام سره تلاوت کوي یو منګه یو کله وایو کله نه وایو نه همیشه په دې دوام کوي همیشه وای د ساری وای یا د ګرمي وای یا د ماخامي خورس کې یو ځل وای او دی همیشوالی په دی باندې کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به چې کله د دنیا نه رخصتېږي او د دنیا نه کله رخصت شو او عمل نامه د راغشتي شي نو دی به د شهداو په صف کې الله رب العالمین دا ګور څومره بهترین ثوابونه دي یو دری اتیو آیاتونو صورت ته او الله په انسان له دومره لوی مقام ورکړي او برکت والی خې دومره دي چې زموږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم دی مولانا عبدالرؤف سکروي دامت برکاتو هم اوسم جم دی په دارالعلوم کراچۍ کې شیخ الحدیث دی چې کوم کې تقی عثماني صاحب شیخ الحدیث دی دا ټول فضائل هغه په خپل خطباتو کې بیان کړي
اصلاحی بیانات داغه د خطباتو کتاب دی دا ټول پاږي کې بیان کړی وی کله چې دا صورت نازلې ده نو هر آیت سره 3 آیات دي هر آیت سره الله رب العالمین اتیو فرشتو په اعزاز کې دا صورت الله نازل کړی د هر یو آیت په نزول په وخت کې باتیا فرشتي راتلي یعنی د شپږنیمو زرو فرشتو په لوی جماعت کې الله رب العالمین دا صورت نازل کړ دا ولی دا د دې وجه چې دا ګور ډیر محتم بشان صورت دی نو چې د صح حاجتونو د پاره وای الله رب العالمین به د حاجتونو برابر انسان د خپل کور د برکت چې زما پر رزق کې برکت وي روټه کې مې برکت وي چې یو ځل دا صورت وي الله به روټه کې برکت واچي او هغه برکت دا سوي چې هغه لږه شان روټه الله رب العالمین ډیر او تور ورسو دی ودونو کې اکثر خلک وی الک په استاد باندې دعا وکړي زما خپل یو مرګرو دی په خور کې او اسمه دا حدیث مخ کې کتلو ناغا دعوت یو کلاړو چې لاړو نو شادي حال کې وادو ناغا تقریبا د 600 کسانو تنظیم کړو چې د 600 کسانو تنظیم یې کړو چې کسانی او قتل نو التمیزونه لګیدلی دا غي شمار رسالي یو میز باندې لس کسان ناس نو چې لس میز نو سل کسان شو او چې شل میز نو 200 کسان شو چې هغه پشمار وکړل نو تقریبا د 600 کسانو تنظیم کړو راغلي 1500 کسان ما ته وی فسب سبقو الکه ما یو حدیث کې کتلی دي چې پروټه دی سورۃ یاسین چوپ کو نو الله رب العالمین هغه کې برکت اچي وی دا بس کو دا خو ما ته ډیر لوی دغه دي ما خو د 600 کسانو تنظیم کړی او راغلي 1500 کسان دي او دا ګنام د ګورینو چې یو کس ته د دعوت نی درکړي د یو خاده یا د خیرات یا د څه چې دعوت ته نه به دعوت د چازه ته ګوري زما دا ګوري ګناه ده بلکې ګناه کبیره ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم سړی د چازه ته به دعوت الاله دعوت ولا نه دی ورکړي او دی به دعوت الاله نو نبی علیہ السلام وی دخل سارقا مخرج مغیرا وی غل ورنو او ډاکو تیر ووت غل ورننه ورته او خو مضبوطه ډاکه او چلولا ځانې برابر کو ډاکو ووت نو دا شیزونه مکه دا زم په دې کلی کې ډیر خلک دي نمونه راته نه لمغه ډیر خلک دي بے دعوت به خطاوي بے دعوت د چازه ته مزه یو خو سوي سپک کاری او بل دا شي ګناه ده دا وته نه کنسل ورځي نو ما ته وی دا خو ډیره ګرانه ده سبق ما یې لکه مو حدیث کې دغه شان کتلی راځه سورۃ یاسین په چوپ یو د درې حافظان دا سره نورم او چې روټه کې خدا په خدای یقین ک په جمعات کې ناسم په منبر باندې خدای پاک وی هغه 1500 والو تعالی رب العالمین دا غشپغو 100 والو کسان روټه ورو نو برکت پکې راځي خامخ خپل کور کې د دې پورا اهتمام کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل فرمای چې کله یو انسان وفات کیږي نو دا نزع دا حالت دی دا د ځن کدن دا ډیر زیات سخت دی نو د ځن کدن په دې حالت کې د خپل مرده ته وای د خدای پاک د ځن کدن اسانه او دا اکثر د علما کوي سورۃ یاسین وته شروع د نزع حالت ډیر زیات سخت دی نبی علیہ السلام ته پناه وغوښته ده او صح حالت دی حضرت موسی علیہ السلام چې کله وی وفات کېدو نو دا حدیث کو بخاری شریف کې دی فرشتہ ولا رااله چې فرشتہ ولا رااله نو وتوی ساره رااله نو موسی علیہ السلام خو ډیر زیات جلالی شان والو نو بس هغه فرشته واله او نبی علیہ السلام وی سترګې ته راوخله وی هغه الله رب العالمین لاله چې خدای پاک دا تاسو کس له لګړې ما چې دا مرګ وخت نه دی دا وګوره دا مې صح حالت دی وی الله رب العالمین فرشتي ته چې بیا ورشه او ته چې الله رب العالمین را لګلې او دا الله رب العالمین د طرف نه دا حکم دی خو خیر دی یو تاسو ته دوکا کو ته غواړې چې زه دنیا کې یما نو بیا داسې چلو که چې یو ساروی وګوره وایي او د هغې په شا باندې لاس کېږده او د هغې شا باندې ستا د لاس د لاندې چې څومره ویښته رالل د هر ویښته په بدله کې به یو کالو ور زیات کړه
موسی علیہ السلام نه چې فرشته راله دی ورته ووي وایي ښه نو بیا به څه وي چې دا ویښته راله هر یو ویښته په مقابله کې یو کال عمر الله راکړه او دا ویښته ختم شو نو بیا به څه وي الله وایي چې بیا به مرګ وي وایي چې بیا مرګ دی نو بس شا به فیصله دې کوه وکړه دې پورې خدا بخاري شریف کې راغلی دی خو د دې نه پس بیا په تفسیري روایاتو کې دا راغلی دی وی موسی علیہ السلام نه چې کله بیا ساه وستا نو د لرې ځایت نه ورته یو ښکلې باغچه وښوله نو موسی علیہ السلام هغې باغچې ته ورغی فرشتې بوته نو چې بویته نو بیا هغې باغچې ته ورننوته نو باغچې ته چې ورغی یو خشته مزیدار ځای و نو فرشتو ته داسې ځای دی دا الله جوړ کړی دی وایي زه لږ ورځم نه وي ورشه که نو ورغی نو بیا داسې قبر شالو او لحد و خشته نو په هغې لحد کې سم لاس وایي لږ سملم نه وي سم لکن نو چې په هغې لحد کې سم لاس نو دې پوزې ته یې ورته ګلونه ونیول او د هغې ګلونو دوران کې د هغه موسی علیه السلام نه ساه واخېسته نو چې کله وفات شو نو بیا چا خوب کې ولیده ورته یې وایي څنګه چلو د زنکدن په وخت کې وی یره د زنکدن ډېر زیات سخت وخت وی څنګه سخت و وی داسې سخت و چې یو جمدې چیلې وي جمدې چیلې جمدې او د جمدې چیلې نه په جندونې باندې سرمنو باسي دومره سخت سر خو الله رب العالمین مؤمنانو ته اسانوي خدای دې موږ او تاسو ته اسانه کړي سختي به وي خو الله به اسان کړي نو ته به څنګه به اسان کړي چې سختي وي نو اسانتیا به څنګه راځي نو هسې زه به درته یو مثال ووایم نو زړه به دې بې خوشحاله شي دې قرآن شریف کې یو واقعه ده د حضرت یوسف علیه السلام او ډېره زیاته خشته ده الله ورته وایي نحن نقص علیک احسن القصص حضرت یوسف علیه السلام له الله ډېر زیات ښکلی حسن ورکړو ډېر زیات خشته و دا حسن د وجې او د پلار د محبت د وجې رونه ورسره حسد پیدا کړو د واقعه د واقعه راته نه بیانو او کوی ته وغورځو قرآن شریف کې دي د کوی نه الله اوچت کړ او عزیز مصر ته واغېسته او د عزیز مصر په کور کې بیا او بیا د خدای شان ته ګوره حسن یې دومره و چې د مصر چې کم باچا او د هغه ښځه زلیخه په یوسف علیه السلام باندې محبت یې ورسره پیدا شو او بیا یو سکیم جوړ کړه قرآن شریف کې دي وغلقت الباب دروازې بند کړې وقالت هیت لک زه ستا دپاره حاضر یم یوسف علیه السلام خو پیغمبر وي قال معاذ الله پناه غواړم په الله باندې زه الله ما سره دومره احسانات کړي دي زه به اوس ګناه کوم رامنډه وکړې ورونه الله رب العالمین کولاوي چې مخامخ څنګه اخرې دروازه کولو شوه عزیز مصر او سړیو د دربار ټول خلک ولاړ و یوسف علیه السلام مخکې او ښځه ورپسې فورا ښځې خو مکارې دي وایي ده ماته لاس اچولی دی قرآن شریف کې دي ما جزاء من اراد باهلک سوءا دا وګوره د ماته نو څه جزا به وي د داسې سړي چې ستا عزت ته یې لاس واچو یوسف علیه السلام ورته دا کار ما نه دی کړی هغې وی لومبې حمله تا کړې ده بهر کې په قرآن شریف بیا د هغې څپۍ موکړه ګوۍ ماشوم وکړه خو زلیخه خو وشرمېده که نه نو داسې چل یې وکړه چې وی راشه خلکو به بیا تانې ورکولې قرآن شریف کې دي وقالت امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین په یو هلک باندې او په یو غلام باندې زړه بایللی دی انا لنراها فی ضلال دا خو موږ ډېره زیاته ښکاره په ګمراهۍ کې فلما سمعت بمکرهن قرآن شریف ته وی چې کله دې زلیخې د دوی دا تانې واورېدې نو ارسلت الیهن وی راولې دا ښځې راولې او یو ښکلې مېلمستیا یې وکړه واعتدت لهن متکئا ټولو ته تکیاګانې واچولې او خوراکونه یې ورته کېښودلې او میوې یې ورته کېښودې خوراکونه یې پرې وکړل او چې کله یې ورته میوې کېښودې نو دقې وخت کې یې وی روباسئ یوسف وقالت اخرج علیهن اله رو یې باسئ نو یوسف علیه السلام یې روغ کړه
فلما رأينه وردا قرآن دے فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم کله چې یوسف علیہ السلام ولید فلما رأينه أكبرنه خاوی دا یوسف ته او ډیر لوی وګړه او د یوسف علیہ السلام دی حسن ته قتل دی جمال ته قتل نو یوسف علیہ السلام ته ګوري قرآن دی وقطعنا أيديهن داغا حسن ته ګوري او داغا حسن کې دومره مست ورلی او دومره پخوان ورلی چې په ځان پیم نه دی وقطعنا أيديهن ټول د ځان غوته پرې کړې وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک دته چا انسان ویل دی دا خو پرشتہ ده نو د یوسف علیہ السلام حسن ته ګوري غوته کټ کئ او پزان پیګم نا غوته لاندې پرتی ځکه د یوسف علیہ السلام حسن کې دومره مست شو زمونږ د علما وی د ځان کدن سخت بوي د ځان کدن دغه سخت بوي او د مؤمن سړي د پاره او د نیکوکار د پاره به الله په دغه وخت کې داسې خشتا فرشتي او حوري رولېږي چې د باندې باغا څنګه دا مصر په خزو باندې د یوسف علیہ السلام د حسن هغه دغه دومره زیات شو چې ګوتې د ځانه پرې کړې وینې لاندې روانې دي او پیږم نه او حسن ته ګوري او ګوتې د ځان نه پرې کړې دغه شان به د مؤمن نه سختي به د ځان کدن وي خو دومره ښکلي انعامات او دومره ښکلي حوري او دومره ښکلي فرشتې به ورته راغلي چې دی به په ځان د هغې ځان کدن هغه دغه باندې پیم نشي الله دې دغه ځان کدن زموږ نصیب نو د دې سورت یاسین به دا فایده وي چې د ځنکدن په وخت کې به اسانتیا راځي د ځنکدن په وخت کې به تاته اسانتیا وي نو هر ساری ویل پکار دي ځان باندې لازم کې کوشش کوي فایدې ډېرې زیاتې دي خرو دا سورت یاسین چې تا باندې هر سار د علما وي او دا دومره فایدې دي دا ولې بس دا یو مختصر خبره کوم رونه د سورت یاسین مضامین ته تاسو کتل د لومبي چې الله رب العالمین شروع کړی دا نو د رسول الله مبارک شان بیان کړی دی یاسین دا د نبی علیہ السلام نوم دی لس نمونه نبی علیہ السلام ته الله د مینې او د محبت نبی دی لکه څنګه د یو بچی سره د مور او پلار مینه وي کنه نو چې داغه کم نوم وي زید اسلام خورشید نه خو وی خو د دې مینې نو ته نور کوم نوم وي کټوري او لاله او ګولونه او پلان کې وډنګ دا ولی مینه ډیره زیاته د قشان د الله د رسول الله سره مینه ډیره زیاته نو کله ته محمد وي کله ته احمد وي کله ته ماحي وي کله ته طه وي کله ته یاسین نو یاسین په هغه لس نومونو کې چې الله نبی علیہ السلام ته بیان کړی یک یو یاسین دی نو یاسین زموږ د علما خو چې دا د حروف مقطعات نه دي او بعض علما وی نه دا د نبی علیہ السلام نوم دی والقرآن الحکیم زما د په قرآن حکیم باندې الله وی قسم وی انک لمن المرسلین د نبی علیہ السلام رسالت خاتم النبوت انک لمن المرسلین ته د پیغمبرانو دا انک دا لفظ اشاره مخامخ ته ده یعنی ته د پیغمبرانو نه دا وته کله ویلي دي ما تاسو ته وی چې لا دنیا پیدام نه ده 2000 کال مخکې نبی علیہ السلام تعالی وی ته د پیغمبرانو نه د دې د وجه نبی علیہ السلام هم اولین دي هم آخرین دي اولم دي او اخرم دي هم اولین دي هم آخرین دي انک لمن المرسلین د رسول الله لوی شان دی لوی مقام یو بل توحید د باری تعالی دی کې ډیر دی او دریم نمبر یو اهمه عقیده ده او په دغه عقیده باندې به دنیا کې کامیابیږي هغه څه شي ده هغه باس بعد الموت دی چې د مرګ نه پس ژوندګي ده دا مضمون په دې صورت کې ډیر زیات دی چې ته به یو ورځ پاسې تا به الله تعالی ژوند درکوي په دې کې یو آیات دی ځکه چې دا کم خلک وي دوی ته یاد دی یو لوی کافر وائل ابن عاص کافرو نو نبی علیہ السلام لراغی او دا سے پدرستخان کی یا په یو کپړه کې اډو کې راچیندو د انسان او د نبی علیہ السلام مخې ته داسې کې خو دی
وی دا اډوکې چې دا زره زره شوي دي نو دې له به الله دوباره ژوند ورکوي چې ته موږ ته وې چې انسان له به الله دوباره ژوند ورکوي او الله به دوباره پیدا کوي نو دا اډوکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي او دقه شان به الله تا مړ کوي بیا به دې جمع دې کوي اول ته مړ وي بیا الله را جمع دې کړي بیا به دې الله مړ کړي او بیا به دې الله دقه شان را جمع دې کړي او جهنم ته به دې وغورځوي نو قرآن شریف کې دا مضمون الله په داسې طریقه بیان کړی زم کو په دې سوره یاسین کې تاسو صرف دې آیاتونو ته سوچو کو کنه ان شاء الله بیا تاسو او زموږ ګناه نه کیږي او د دې دا معنی هم ځکه چې ار ساره وای چې دې ذهن کې پرتی قرآن شریف کې الله رب العالمین وای اولم يروا انا خلقنا الانسان من نطفه وایو پسې فاذا هو خصيم مبين ایو انسان دی چې موږ پیدا کړی د نطفې نه دی الله وی ما سره الله وی جګړه کوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم او موږ ته مثالونه بیانوي الله وی چې یاره دا اډوکې دي نو دې اډوکو له به الله څنګه ژوند ورکوي وهي رميم دا خو رجي الله رب العالمین د دوانو جهانو سردار ته وی دته وایا تاسو را پسې وای وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي دا تاسو په خپل ځکه ویم چې وای چې دا او دا د الفاظ دي قل اے د دوانو جهانو سردار وایا او دی بیلکه خرته وایا چې يحييها الذي انشاها اول مره آغا ذات چې ته کم ذات په دیله جون ورکې نو آغا ذات په ورکې چې کم ذات دا اډو کې او دا انسان په لومبي ځل پیدا کړ دا انساني په لومبي ځل څنګه پیدا کړی آغا ذات په دیله دا جون ورکې رونو دا حقیقت هم دی کومنګ او تاسو دا سوچو چې دا انسان څنګه پیدا دی په دې چې تمنګ او تاسو سوچ کړی نم دې کړی سوچ په دې لږ سوچو کې چې څنګه پیدا یم مختصر راته رونو دا ګوره ډیره اهم عقیده ده باز بعد الموت د مرګ نه پس دا ډیره اهم عقیده ده په دې هر وخت سوچ او فکر ساتي چې الله به موږ دوباره کا مقاجم دي کوي ځکه د دې نه کافران خو ته انکار کوي کافران ته انکار کوي زمون بعضی مسلمانانو مو یره چې انسان خبر طلال او خور شو دی به څنګه دوباره پیدا کیږي ستاد دیو ته موضوع بعضی خانان د طيب خانانو ما ته د دې جمعات کې زمون یو مرګري د راضي راغلي به ناس به ګلکار دی موتیل کا خانان لدی موتی کار د راشه نه راته چې بیا راغی موتی ولی تخوا خانان دی پرې خودل سر و یره غوی ته کار په نیمه کې پرې خودم دا ولی وې دلته مړ شو نو مولي پورې خبره شونه بیا وی چې یره زما دا نه مې دا عقل منیو نه زدا منما دا د منزو خان ګوري خان مسلمان چې یره یو انسان مړ شو قبر ته لاله دی به څنګه دوباره جمع وی موت چې یره دا خدای الله د طرف نه حکم دی زموږ خو پیغمبر نه وصدقنا دا خو زیرته نن اصل نقلیم ثابتو دی نقل ته ګور چې الله ویلی قل يحيي الذي انشا اول مره وهو بكل خلق اغه ذات په جن دي چې کوم ذات ته پړم بي ځل پیدا کړي الله موږ ورو څنګه پیدا کړیو موږ دا چرته سوچ کړی دي فکر هم کړی دي موږ سو الله په قران کې وای هو انشاکم من الارض ته په دې تمام کائنات کې خور وي څنګه خور زمون د علماء د دې دا کې زمون د خوراک خوراک هم خور دي کنه د خوراک هیڅ پته نه لګي چې انسان کم ځای کې رزق خوري روان به یو ځای کې لال بشي بل بشیر جانو سراغي د غیبونه چرته نه روجراله او د فاصل غټي روجي خوخي دی وته مې کې خو اوس وی زما په عقل او فکر کې مداري چې ر روجي به یو ځای داغلي ځای کې نو دا د انسان د رزق خور دی رزق چې کله د انسان بدن تراشي نو څه چلو شي د دې نوینه جوړ شي د وینې نه نطفه جوړ شي نطفه راشي الله په قران کې وی یخرج من بین الصلب والترائب د پلار د شان نطفه راشي او د مور د سینې نه نطفه راشي د پلار د نطفه دا او د ډاکټران وی د مور د سینې نه چې کوم نطفه دا د یک په شکل کې ده دا غو په شکل ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بیا دا نطفه راشي او د مور پر رحم کې قرار وو د نطفه اوس دا نطفه څه شي دی دوی ته انګلیش کې سپرم زوي غالبا سپرم وته
دا سپرم راشي د مور رحم ته دا په کروڑونو سیلونه وي په کروڑونو دې کې صرف یو سیل ښکارو نور ټول مړي او الله دام یو معتدل پیدا کړی یو اعتدال سره چې ډیر زیات وي طاقت ډیر زیات وي اولاد نه پیدا کیږي چې طاقت کم وي په دې د لباشۍ والا پیږي د چا اولاد نه کیږي نو د دوی هغه سپرم چک کی چیرې دې کې څومره طاقت دی نو یو درجه ولې کې چې 70,000 دا وی وته یو نوملی چې دومره وینو انسان د اولاد قابل وي چې د مور سپرم زم داسي او د پلار غم دومره طاقت کوي نو اولاد به پیدا کیږي الله داسې چلو کې د قسپرم زراش دا نطفه بیا د مور په ګېډه کې څلوېښت ورځې نطفه وي الله وی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر نطفه وي د نطفې نه پس بیا د وینې یو ټوټه شي د وینې ټوټې نه پس بیا د غوښې یو ټوټه شي بیا د غوښې د ټوټې نه پس پکې الله هډوکي پیدا کړي او بیا انسان پوره جوړ شي څلوېښت ورځې تېرېږي څلوېښت ورځې لګیا دي د الله د قدرت کامله او د قدرت چې کوم دست قدرت دی د هغې د لاندې هغه شاربلي کېږي عبار شل ورته دوی وایي او دغه کېږي او الله رب العالمین د خپل قدرت هغه دغه پکې لګیا دي کوي انسان 4 میاشتې پس د مور په ګېډه کې ساه والي بیا د مور په ګېډه کې والا الله د اکسیجن تنظیم هم وکړه د خوراک تنظیم هم وکړه 8 میاشتې 10 میاشتې 11 میاشتې 9 میاشتې د مور په ګېډه کې وي ثم یسر سبیله بیا ورته الله لاره اسانه کړي دنیا ته انسان راشي اوس چې دا انسان کله د مور په دې ګېډه کې جوړېږي نو دا څنګه جوړېږي رو قرآن شریف کې الله وی دا په دریو پردو دریو تیارو کې دننه پروت دی قرآن شریف اذ یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 پدریو پردو کې دی دننه پروت دی پدریو تیارو کې دننه پروت دی پتیار کې یو سیز انسان نشي جوړولی خامخا هر یو سیز چې جوړی د لایټ تنظیم وتی ته چې د الله په کارخانه کې جوړې دی پدریو پردو کې دننه پروت وي ستا لاسونه په خپل ځای ستا سترګې په خپل ځای ستا پوزه په خپل ځای خوله په خپل ځای غوږونه په خپل ځای د بدن اعضا ټول په خپل ځایونو باندې ښه مزیدار الله رب العالمین په قرآن کې وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په تمام کائنات کې مې ته د ټولو نه خوبصورت پیدا کړی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء بیا په دې تیارو کې الله هر انسان له مختلف شکلونه ورکړي شکلونه یو شان نه دي او زه اکثر دا خبره کوم شکلونه خو پرېږده د انسان په دې بدن باندې کرښې دي او دا ګوت باندې د هغې زیات ظهور دی تاسو ته فنګر پرنټ وایې د آدم علیه السلام نه راواله دې دمه پورې او دې دم نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې د یو انسان د بل انسان سره د ګوتو دا کرښې نه یو شان کېږي دقې ذات ته جوړ کړی نو تاسو نه تپوس کوم کوم ذات چې موږ په دې شان باندې اول پیدا کړي دا ذات کوم دوباره پیدا کولی شو کوم نشي پیدا کړی هو اهون علی قرآن کې الله دا ماته ډېره څه نو څه چل به وشي وره همدې صورت یاسین کې الله وایي ونفخ فی الصور شپېلې به پکوالی شي واپسې وایه فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون خلق به د قبرونو نه پاسي الی ربهم ینسلون منډې به وایي الله له او په دې خولې به څه وایي وره دا ګوره قرآن دی دا چې تا ته وایي چې هر سهار صورت یاسین وایا د لسو قرآنو ثواب دی الله پې ستا ټول حاجتونه برابروي الله پې ستا تمام مشکلات حل کوي ځنکدن کې راته الله اسانوي هر څه کې دی الله برکت اچوي دا د دې د وجې چې دې ته لږ سوچ کوه فکر کوه ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون جبرائیل علیہ السلام بچیلے لے پکوئی اسرائیل علیہ السلام فاذا هم من الاجداث الی رب ټول خلق بمنډې وای او سبا وای وای واپس قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا یا ویل سوش زمون د پارا من بعثنا چا من پاسولو د دې قبرونو قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا د خپل مرقد نه قبر ته مرقد نه من چا پاسولو فرشتي ورته وایي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل دا د الله هغه وعده وه چې زه به تا یو ورځ پاسوم
او د چا پخلی ویلې وه د پیغمبرانو وصدق المرسلون پیغمبرانو رښتیا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون طول با الله ترى جمش فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون الله وين ظلم نکم ارچا ته د خپل عمل مطابق اغا چې څه عمل کړی دغه به ورته ملاوي نو بیا چې چا منلې ده دا عقیده نو ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون خوشحالی بوي او خپل بیبیانو سره به جنت کې وي او چې څه غواړي هغه به وي او ورپسې بیا څه دي سلام قولا من رب الرحیم دا الله د طرف نه په پتا باندې سلام کیږي الله اکبر دغه سلام کې چې کم خوند او کم مزه ده چې الله پتا باندې سلام وچی اوهو د جنت هغه ټول خوندونه به دا لري د الله دا سره الله زموږ استاد نصیب او بیا پس چې دا عقیده نه ده منلې وامتازوا اليوم ايها المجرمون لړکې جاشه زما د نیکانو بندگانو نه خوا کدا خبيثه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ما تستوي چې د الله زما عبادت وکوي او زما د عبادت نه بدبل چا عبادت نه کوي او دانی غلاره ده نو نن را شروع یې دي نو ته تخت ته ما کله کړی دي نو په دې سورۃ یاسین کې الله وایي اليوم نختم وایو بس على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن بمنګ دا خلکو په خلو باندې مهرونه لګو انسان په خلی به مهرو لګي نو چې مهرو لګي خله مخ په خلی لګي غوي به څنګه کیږي ته وې زوړ بچ شو بس خله خو بچ او خله چې بند شو غوي به څوک کوي الله وی خله مې د دې لپاره بند کړ چې اوس پستا لاس غوي کوي ستا خپې به غوي کوي ستا غوګونه به غوي کوي ستا سترګې بنن غوي کوي ستا د بدن ټول اعضاء بنن پتا باندې غوي کوي دا صورت یاسین دی ګوای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نن بخلب بندي لا سونه بغوي کوي سترګې بغوي کوي غوګونه بغوي کوي او قران نظر شم قران لاواله دا خو په سورۃ یاسین کې نه دي بیا په سلی رښتمه سپاره کړي تب د خپل وجود ته وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء تاسو ولنن په ما اله سن غوي کوي سترګو غوي کوي غوګونو غوي کوي غوي کوي دا ولي غوي کوي وي مونږ ته الله ویلي دي چې غوي وکړي نو موږ به دغه گواهانو په مخ کې د الله په جناب کې ودرېږو نو الله دغه د باز بعد الموت متعلق دی سورۃ یاسین کې الله پورا بیان کړی دی نو دا چې کله تاسو وایي نو دې خبرو ته لږ سوچ کوئ لږ فکر کوئ د قرآن شریف اصل مقصد ګورې دا دی چې موږ د دې نه هدایت والو موږ د دې نه پن والو موږ د دې نه نصیحت والو نو هر سار او هر ماښام چې تا ته د قرآن د دې صورت تا ته دا ویل کېږي چې دا خامخا وایه د دې فایده ډېره زیاته ده او د دې ثوابونه ډېر زیات دي د دې غټه وجه دا ده چې ستا عقیده برابر شي باز بعد الموت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس او پر رسالت باندې چې دومره لوی عظیم الشان چې پیغمبري وته کله میلو شوې ده کائنات لا د سره پیدا نو الله نبی علیہ السلام له پیغمبري ورکړه د یو وجه د سورۃ یاسین د سارویت خامخا دا کوي د دې فائدہ ډیره زیاته ده 83 آیاتونه دي یو آیات چې روزانه وایي یو آیات نو دا برته ډیره زیاته اصل چې یاد وي یو سورۃ کې بیان شي د قرآن شریف د یادولو کوشش وکړه قرآن شریف ګران نه دی هر سړی دا یادول شي یو آیات یادوا نیم آیات یادوا او دا اراده وکړه چې دا به ټول یادو د قرآن اراده وکړه نو کو مرګ را لراغي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم سړی چې د کم کار د پاره یو کار شروع کو او د تپکه مرګ راغی بالفرض زبر د قرآن دا حفظ یاد کړ دته پکې مر راغی نو احادیث نه دا ثابتېږي چې الله به ته باقی قرآن په قبر کې په فرشتو باندې یاد نو شروع کې کم از کم د دې سورۃ یاسین شروع کې د دې تبارک الذی شروع کې
تاسو یادول شروع کې یادم که خپخه خو یادم نه کو مرګ راته پکې راغی نو الله چې په کم کار کې راته مرګ راغی او د نیکه کار دې شروع کو پوره دین کې الله بیرلا پوره د قیامت پر ورځ داغي هغه پوره ثواب در او کو یادېږي نه نو دا پاکټ ځان له خامخا دغه سورۃ یاسین وګورئ په دې جمعتونو کې بھی دا ځان سره دغه کوي او پوره اهتمام وکړي د دې سورۃ یاسین چې زموږ په د دنیا د آخرت ټول مشکلات الله رب العالمین حل کوي د لس قرآن او ثواب په الله رل درکوي نو ولې دې د دې نه موږ محروم شو الله دې موږ ټول له د سورۃ یاسین او د قرآن شریف د تلاوت توفیق را نصیب کړي او د صارف خامخا کوي موږ پسې خامخا کوي او د قرآن اسم ډېر لوی ثواب زموږ په دې کراچۍ کې یو عالم وفات شو ډېر زیات نیک عالم او ښکلی عالم فقیه العصر مفتی ظهرولي خان صاحب رحمه الله د دې خپل وفات نه یو څو ورځې مخکې یو خوب لیدلی دی په دې سوشل میډیا ډېر زیات خور شوی دی خو اصل ته د دې سار د قرآن شریف څومره لوی شان دی او د دې سار مونځ د پسې وایي د سار مونځ څومره شان دی نو هغه خپلو طالبانو ته وایي اخو خو ډېر اوږد دی خو زه یې راته مختصر ویم دې لپاره ته یم چې د دې اهتمام وکړې هغه مفتي صاحب خوب مې ولیدن وي قبر کې زه کېښودم وایي چې کېښودم نو وی ګورم دې اوس یو ډېر خشته انسان راغی او زما سر ته ودرېد دومره خشته انسان ما په زندګۍ کې نه دی لیدلی وی زه ستا ګورم پس چې بل یو د هغه نه خشته بل کس راغی او هغه مې خپو ته ودرېد وی خیر چې ودرېدل دواړه وی دې کې فرشتې راغلې نو هغې فرشتو سر کاغذ او پینو وی ما نه تپوسونه وکړه خیر تپوسونه خو ما ورته وکړه ورته مې بیان کړه وی بیا دا سر والا فرشته د خپو والا ته وی چې دته یو کړکۍ کولی وکړه وی چې کړکۍ کولی وکړه نو راته وی چې دا د جنت دی مخامخ او د دې نه به تا ته هوا هغه هر څه راځي وی ما ورته چې تاسو څوک یې دا سر والا نوجوان څوک دی دا ډېر خشته وی راته وی چې موږ ستا دا سر والا نوجوان دی دا ستا د سار مونځ دی چې تا په اهتمام سره کړی نن تا ته په او دا په حدیثو کې دي اعمال به ټول انسان ته په قبر کې په ښکلو شکلونو باندې راشي دا هغه د سار مونځ دی چې تا اهتمام سره کړی د سار مونځ نو زه هغې به دا زه د سار مونځ او دا خپو والا څوک دی چې ستا نه ښکلې دی وی دا ستا د قرآن هغه درسونه دي او د قرآن هغه تلاوت دی او د قرآن هغه ویل دي نن دې دا د خپو ته په ښکلي شکل باندې ولاړ ځکه خو الله وی که نه نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها دا قرآن دا تلاوتونه دا په ټول انسان ته په قبر کې دغه شان په ښکلي شکلونو باندې ولاړ نو د سار د مونځ اهتمام کوئ او بیا د سار د مونځ نه پس خامخا د سورت یاسین موږ په دې خپل جومات کې الحمدلله اکثر ملګري لاړ شي زه دا ډېر بدقسمته دي کیدای شي ویلي یا نه ویلي خو بدقسمته یي موږ ته د دنیا په سوونه مې ورته دلته ایښي پراتې ورته نو دا خپلو جوماتونو کې د دې اهتمام وکړئ خپلو کورونو کې ځان له په پاکټو کې والئ ډېره لویه فایده یې ده د دنیا عارضي ژوند دی یو ځل به د دې نه خامخا ځو اصل ژوند د آخرت دی خو چې آخرت ته کله موږ ځو چې څه ځان سره اعمال خو خامخا یوسو خدای پاک دې موږ ټولو د قرآن شریف د تلاوت او د سورت یاسین توفیق را نصیب درود شریف ووایئ